او وای سمره خیسته ماشوم راوړی دی دلې د بیبي حلیمې وایا د کوم کلي کوڅې د بیبي حلیمې وایا د کوم کلي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل په اخر زمانه کې بزما امت درې ډلې عن قریب اخر زمانه دا زما امت په درو ډلو تقسیمیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ډله به داسې ډله وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی به عبادت کوي د الله د پاره خالص د الله د پاره. دویمه ډله به عبادت کوي د ریا او د سمعت د پاره. دریمه ډله به عبادت کوي د دې د پاره چې په دې عبادت باندې د خلکو نه یو څه وخوري، یو څه شی ځان ته حاصل کړي په دې عبادت. اوس خدا مسله سو خلق درې رقم سو کوي عبادت ګوره عبادت به کوي درې ډلې دي کوي عبادت. ظاهرا سړی چې ویل منځ کوي ظاهرا به تاسو ورته ګوري روژه به نیولي، ظاهرا به ورته ګوري حج عمره به کوي، ظاهرا به ورته ګوري مسجد و خانه کعبه به آبادوي، ظاهرا به ورته ګوري مدرسه و خانقاه به آبادوي، ظاهرا به ورته ګوري سنگر و منبر به آبادوي. اما ولیکن دا مسله د ګوري یاد ساتي چې په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما امت به درې قسمه راځي، درې ډلې به جوړېږي. یوه ډله به د الله محضاً لله عبادت کوي، دویمه ډله به د ریا او د سمعت دپاره عبادت کوي، درېیمه ډله به د دې دپاره چې په دې عبادت باندې د خلکو څه وګټي، څه واخلي، څه وخوري، د دې دپاره به عبادت کوي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ټول امت به راجمع کړي د حشرګاه میدان ته به یې راولي الله رب العزت. چې کله یې راوسته دا ټول جمع شي، د ټولو څه مخکې هغه ډله را پیش کوي چې ظاهري شوشا د صوفي سړي جوړ کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو وساتي. ظاهرا د شو شاته چې وګوري سړی چې وایي بزرګ دی، سړی چې وایي فر دی، سړی چې وایي د وخت هغه ښه ملا دی دی، خبرې ته چې وګوري، پیلو ته چې وګوري، اعمالو ته چې وګوري سړی اریانی. خو لیکن چې کله بیا یوازې سو بیا د الله تعالی مخالفت کوي، د رسول الله مخالفت کوي، دغه چل یې کوي د دې دپاره یې ځان داسې بزرګ جوړ کړی و چې د خلکو څه یو څه واخلل. د دې دپاره یې دا چل کوي چې د خلکو څه څه اخیستل کول په دې باندې، د خلکو څه څه خوړل په دې باندې، همځکه یې دا چل ظاهرا ځان صوفي په زړه کې نه صوفي. ظاهرا به یو روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي پوستینان به اغوستي وي چې ورته وګورې سړي په د ډېر بزرګ خیال پر راځي، ژبې به یې داسې خوږې وي در شاتو به خوږې، اما په باطن کې به پیغمبر علیه السلام وایي تر لیوه هم بدتر، دومره به بد وي. دا ډله به اول در ټولو مخکې را چې د دین په وجه دې د خلکو څه ګټه کول. تا ول زه دین راولم، تا راته ویل چې زه بزرګ یم، تا راته ویل چې زه د الله دپاره دا لمنځونه کوم.
مثال خو عیني ممثل نه د مثال په تور باندې یو تشبیه یو مثال راوړم چې په ذهن کې دا ټکی راشي. دا بعضې ډمان غزلچان سروزګر سرنا والا تاسو لیدلی دي دا خلک دا یو څوک کور ته راولي ټوله شپه ادب دی غورځي. اوس خو بیا زموږ په زمانه کې عجبه زورور نوم یې د دې ډمانو دپاره پیدا کړی دی خلکو. تاسو اورېدلی دي هنرمند ورته وایي. زموږ په زمانه کې دې ته ډمانو دلاکان ویل. موږ یې دلاکان بولو یا یې ډمان. اوس خلک و دې ته هنرمندان وایي که نه. نو به هر حال ولخوند خو لا هلته وکړي چې ستا پر سر هم ویښتان پیدا سوه که نه. نو په دې وجه باندې خوند خو اوس وکړي چې ته ته یې د هنرمند نوم ورکړه که نه. دا ګورئ دا اصلزاده دلاکان دي، دا ډمان دي، دا سرناګر نه دي. دا ټوله شپه رنګارنګ غورځي که نر یې که ښځه یې چې سرنا کوي سروز کوي دا ډم دی زموږ په اصطلاح کې. د بعضو خلکو په اصطلاح کې ورته دلاک وایي. خو دا چې ټوله شپه وغورځېږي سهار چې سي شپه خو ووهله. تاسو ووایه سهار یې د یو شي تمه یې که نه د دې کوربه څه چې کوم چا واده راوړی دی یا کوم چا کوزده کړې ده یا کوم چا دا میله جوړه کړې د هغه څه خو به سهار څه شی نه غواړي کې غواړي. دا در دې مخکې لا ورسره خلاصه کړي چې دونه به راکړې. موت دا ډول وهي، دا سروز موت کوي، دا اواز موت غږوي، دا پیسې مو غواړي که نه. زموږ د شریعت مقدسه مسله ده. دوی ښځې دي، یوه ته نائحه وایي بل ته مغنیه وایي. نائحه هغه ښځې ته وایي چې په دې مړو پسې دا پخوا دا دستور و الله دې ورک کړي، اوس ما خیال ورک سو انشاءالله. دا چې ستا په کور کې به مړی وسو ښځې به راټولې سوې ژړېدونکې ښځې وې باقاعده یې د وزم ژړا زده وه ژړله بې بیا څه تنخواګۍ غوښته که نه څه پیسې بیا غوښتې. زموږ پر ستا په مړي پسې مې دی وژړله نو هغه چې به پلار مړ و دې به پسې وژړل باره بیا څه پیسې ورکړي. دې ته نائحه وایي. دویم ښځه بیا مغنیه بولي، دا سروزګره غزلچي ښځه. دا بیا ټوله شپه ورځ بیا غزل وویله نو بیا څه غوښته ورکول. اوس دا یې پر غزل غواړي، پر سروز یې غواړي، پر ډمتوب یې غواړي، پر دلاکي باندې غواړي. زموږ علما وایي که سړی را ولاړ سو دغه ښځې یو دوې چاپلاخې هم ووهلې ټیک شپه کوم ټوله په ډمتوب باندې په تېره پسې وایستې سهار یې یوه روپۍ لا نه که ورغاړې نه په بندي. دا د فقه شریفې مسله ده. غاړې نه په بندي. بدبختي خو دا کار پرېږده دا مه کوه. اوس خو د بدبختي څخه خو به سړی دونه نه تنګېږي لکه د بدبخته څخه تنګېږي که نه. داسې چا به نو د دې پیچه به څه پیچی د هغه سړي چې ډمتوب یې پلار یې هم ډمې نیکه یې هم ډمې زوی یې هم ډمې د هغه به نو څه برید نو د هغه څه بیا ګیله پکار الله پاک دې داسې نه کوي الله پاک دې داسې نه کوي الله پاک دې داسې نه کوي چې اصیل خلک و اصیلې ښځې راسه ډمان نشي. اخره زمانه د باور نشته که نه. وینې به یو ښه د خان صاحب زوی به یې په قوم کې به هم بهترینه پښه وي زوی مړی به ډمې اوس ته به غورځي اوس څه به کوي. الله دې داسې نه کوي چې دا اصیل خلک راسه څوک ډمان خو مې در ایله کړي دي هغه خو هغوی په بلا وهم هغه څه کړو.
خو چې دا اصیل خلک ځان ته هلته چې ورسره کښېنې په قومي لیول در سره شروع سي دغونه لوړ ولاړ سي بابا زاده دی و کاکا زاده دی و نیکه زاده دی و دونه ښه دی په قوم او دلته نو ډم ته ډول ته ورځي دسمال یم په لاس کې الله پاک دې داسې نه کوي چې دا اصیل خلک راسه څوک نیسي دلاکان و ډمان نیسي د دې څخه ځان ساتل پکار دی که نه نو هغه څوک چې پر دې طریقه پیسې ګټي دا خو حرامې ناروا دي هغه څوک چې بیا دغه رقم عمل کوي هغه که د پیر په جامه کې که د فقیر په جامه کې که د ملا په جامه کې دین نه کوي د دین د وجد پیسې ګټي د دې مثال د هغه ډنډ هغه په ډنډتوب ګټلې دا یې بیا په چا ګټي دا یې ظاهرا دین را مخکې کړی دی او په باطن کې غل دی د دین الله پاک دې وساتي د داسې شیانو څخه ډېر ځان ساتل پکار دی د دې دا کسان دا کس به راولي د حشرګاه میدان ته الله پاک به ورته ووایي وایي ستا دې زما په عزت او په جلال قسم د چا دپاره دې عبادت کوي څونه لو خبره ده ګورئ دا دومره مخلوق به جمع وي الله پاک به ورته وایي ستا دې زما په عزت زما په جلال باندې زما په لویي قسم د چا دپاره دې عبادت کوي په دې عبادت باندې دې څوک اراده هلته خو درواغ نسته دی نه دی لکه دا د اوس زمانې حالات چې بیا به نو سړی یو څه ورته ووایي چې بل له خوا لنده ژبه ده واګره نه 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 صفا به وایې صفا نو بله لار نسته ورته وبه وایي وایي ستا په عزت ستا په جلال ستا په عظمت ستا په لویي دې زما قسم چې د دې دپاره مې کوئ دا عبادت چې یو څه خشمړي یا یو څه شی یا یو څه خوراکه د دې خلکو سره وګټم په دغه طریقه باندې رسول الله فرمایي وایي الله پاک به ملایکو ته ووایي وایي انطلقوا به الى النار بویه ځئ دا خلک جهنم ته دوژخ ته بوځي زما دپاره عبادت نه دی کړی اوس لږ سوچ کول پکار دی ظاهري دا خلک خو د عبادت دعوه یې کوله که نه اما ولیکن خبره څنګه ولاړه بل طرف ته دوکه نه سو په دې باندې چې دوکه نه سو چې روژه مې ونیوه تراویح مې وکړې الله پاک دې زموږ د نیتونو اصلاح وکړي الله دې زموږ کړی عبادت د الله د رضا دپاره وګرځي بل مقصد دې الله زموږ په زړه کې نه راولي دویمه ډله راولي هغه ډله راولي چې ریا و سمعت یې کوي الله رب العزت ورته وایي زما په جلال زما په عزت دې ستاسو قسم تاسو چې عبادت کوئ څه شي مې اراده چا دپاره مې عبادت کوي دا خلق بورتوی چې موږ دا خپل عبادت ستا په عزت ستا په جلال دې زموږ قسم موږ خلکو ته ځان ورلیدی چې زم دی یم خلکو ته مې دا خپل صفت ور اورېدی چې زه هم دغه یم د دغه دپاره مې کوي حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي الله تعالی به ملایکو ته حکم وکړي انطلقوا به الى النار تګ وکئ تاسو په دا سړي باندې هم دوژخ ته بویئ دا به هم اور ته واچي چې ریا و سمعت یې پکې درېیمه ډله به راولي حدیث کې دا په سر کې ذکر و دلته په ترتیب کې وروسته راغلی درېیمه ډله به راولي الله پاک به ورته ووایي ستاسو دې زما په جلال زما په عزت قسم تاسو د چا دپاره عبادت کوئ دی ورته وایي یا الله دې قسم خوړلو ته ضرورت نه و ته خالق کائنات یې د تمام مخلوق خالق یې د تمام مخلوق مالک یې
زموږ په حال ښه عالم یې، هر څه درته معلوم دي، زموږ اراده څه وه دا تا ته معلوم دي، خو پر هغه سربیره بیا دې هم زموږ ستا په عزت و جلال قسم مې چې موږ ستا رضا مقصد وه، ستا دیدار مې مقصد و. الله پاک به حکم ملایکو ته وکړي وایي دې خلکو رښتیا صفا خبره وکړه، هم یې دا اراده وه انطلقوا بهم تګ وکړئ په دې باندې الی الجنه و جنت. الله دې موږ په دې ډله کې راوړي، صفا سوتره یې بیا یې جنت. دا یوه خبر مې د دې دپاره راوړه چې عبادت کې باید خالص نیت د چا وي؟ د الله پاک وي، د بل چا خیال ساتل په عبادت کې، د بل چا څه توقع کول په عبادت کې دا نه دي ښه، ډېر ځان ساتل پکار.